چې کله په دې سوچ کې پریوتي چې خلک به څه وایي نو دا ټکی به دې تباه و برباد کي لکه څنګه چې تباه کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مرستې کړي دي تاسو ټولو ته به هغه پته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور او پلار وفات شوي وو هغه وړوکی و بیا ترې نیکه وفات شو بیا د دې تره په کفالت کې پاتې شو دې تره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېرې منډې والي ښه ډېرې او چې کله ورته دې ورواره دعوت ورکړو د توحید او دعوت یې ورته ورکړو د اسلام نو ښه واضح یې ووې او ښه ښکاره یې ووې ورواره ما ته ښه پته ده چې ستا دا دین حق دین دی ښه نو چې خلک ته پته ده چې حق دین دی نو منې ولې نه ایمان ولې نه راوړي کلمه ولې نه وې دې خبرې ته غوږ کېدی ښه وی ښه راته پته ده چې دا دین دی حق دین دی ورواره ښه نو چې حق دی ویې منه که نه وی که چېرته د دې خلکو نه ملامته کولی نو بیا مې منلی وی ګوره دا ټکی د هغه په خوله مو که چېرته خلکو نه ملامته کولی سباله به وی ورواره خلک به راته بیا دا وایي چې د عبدالمطلب دین دې پرېښو د پلار نیکه مذهب دې پرېښو لاړې د چوکاټ نه واوړېدې او لاړې د قوم نه ووتې لاړې د مکې د خلکو عادات او رسمونه او رواجونه دې پرېښودو نو ورواره د دې د لاسه نشم منلی مړ شو ابوطالب او چا ملامت نه کو صحیح ده قریش والا مکې والا دا ونه وي چې د پلار نیکه دین پرېښودی یعنې ښه د پلار نیکه په دین باندې څه شو نو ښه د پلار نیکه په دین باندې توجه دې طرف ته ساتي د پلار نیکه په دین باندې مړ شو ابوطالب او تاسو ټولو ته پته ده که نه ښه نه چا ملامته کو نه ورته چا څه ووي او هغه د پلار نیکه په دین باندې مړ شو لاړ خو چېرته لاړ جهنم ته لاړ مړ شو لاړ جهنم ته چا ملامته نه کو زه تاسو نه دا سوال کوم صحیح ده چې دې چا ملامته نه کو او د قوم عاداتو مطابق ژوند تیر کو خو څه فایدې یې ورله ورکړه چې دی لاړ جهنم ته موږ کې چې بعضو ته کله حق بیان کړي که نه یا د قرآن نه ورته یو مسله بیان کړي یا د حدیث نه نو دوی پلار نیکه دا پلار نیکه ګوره په آخرت کې تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا پښتو چې کومه تا راټینګه کړې ده چې زموږ د پښتو رواج دی دا رواج ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا ته چې وایي زموږ ملک والی نه کوي قوم یې نه کوي او خلک راپورې خاندي به او خلک به راته وایي چې لاړې بېغیرته شوې او لاړې داسې شوې او دغه شوې نو دا خبرې ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه بچ کوي پښتو چې کوم ځای کې د شریعت برابري رسم و رواج چې کله د شریعت برابري او خلاف نه عمل پې کوو موږ تا نه منع کوو خو چې کوم ځای کې خبره د شریعت سره ټکراو خوري نو بیا به خبره پرېږدي او په څه به عمل کې بیا په شریعت باندې عمل کې نو اولنۍ لار چې څوک د پیغمبر سره ګاونډیتوب غواړي او د هغه سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو د هغه لار به مضبوطه رانیسي د الف نه د یا پورې ټول ژوند د مرګه پورې دا به دغه پیغمبر په طریقه باندې تېري